अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو په دې ویډیو کې خو په روزونو په اړه معلومات درکوم کم باندې چې ما 13 ویډیو جوړ کړی او ما په هغه کې ویلی وو چې په 22م تاریخ باندې به د کابل څخه دوبۍ ته یو پرواز وشي او د 20م تاریخ باندې به دوهم پرواز وشي نو د دې پروازونو په اړه معلومات در سره شریکوم چې دا پروازونه وشول او کنه او کچېری شوی خو مسافر چې په دې کې لاړو هغوی کرنټین شول او کنه نو د معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ کچېری هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وای دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک باندې ته نه وای نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بل دا چې دا ویډیو خپل وړاندې ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته معلومات وشي ښه دلته زه د نیو سعودي اریانا ټراولز او نصیب افغان ټراولز څخه مننه کوم چې دوی ماته د په اړه دقیق معلومات راکړل نیو سعودي د پلای دوبۍ په اړه راته وی چې د 20م تاریخ باندې د کابل څخه دوبۍ ته پرواز وشو او سره بیا اریانا ټراولز او نصیب افغان ټراولز د اریانا هوایي شرکت په اړه معلومات راکړل کم چې نن د 20م تاریخ باندې تر سره شو نو د کې صرف هغو کسانو ته اجازه ورکړی شوې کم چاته چې اپروول راغلی وو نو هغه مسافر واړه په خیر سره امارات ته راورسېدل دلته یو پوښتنه د کرنټین په اړه پیدا کیږي چې آیا دا خلک کرنټین شول او کنه نو په دې کې کوم کسانو چې سفر کړی وو نو اکثره خلکو نه ټیسټونه شوي او دوی ته اجازه ورکړی شوې چې په خپل کور کې پاتې شي کلم چې د ټیسټونو ریزلټ راوځي نو دوی سره په تماس کې شي نو هغه دوستان چې امارات ته روان دي او دوی کرنټین لپاره ورختا دي نو دوی ته زه ډاډ ورکوم چې دوی نه ورختا کیږي هلته چې لاړ شئ د پی سی آر ټیسټ به در څخه اخیستی کیږي د منفي په صورت کې به تاسو خپل کورونو ته لیږدول کیږئ خو بیا هم تاسو ته ویل کیږي چې د نورو خلکو سره فاصله وساتئ نو دا هغه مهم معلومات چې اکثرو خلکو مانه پوښتنه کړې وه چې کوم پروازونه تایید کړي هغه په حقیقت کې وشول او کنه نو دلته یو ځل بیا درته وایم چې په 22م تاریخ باندې پلای دوبۍ د کابل څخه دوبۍ ته پرواز وکړ او په 23م تاریخ باندې اریانا هوایي شرکت د کابل څخه دوبۍ ته پرواز وکړ نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ او که چیرې احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ ترڅو راتلونکي د قسم معلوماتو څخه تاسو په وخت خبر شئ نو که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ نو په الله سپارم د الله په امان